د کهانې شروعات یو ډېر غټ برفیله ځنګل نه کیږي چې هلته څه خلک اوسېږي او د دې ځنګل له ونې کټ کوي او دا ټول چې د خپل کار نه راشي نو د خوراک تیاری کوي. په دې کې یو بوډا سړی وي چې هغه د هغه ځای نه لاړ شو چې واپس راشي نو هغه وګوري چې یو ډېر خطرناک او غټ سړي د هغه ټول ملګري مړه کړل او دې نه پس هغه بوډا سړی مړ کي. د دې حادثې نه پس موږ ته یو دوه پولیسان ښیي چې یو سړی وي او یو ښځه وي او د هغې مخې ته یو څو هلکان جینکۍ راشي چې هغې څه جرم کړي وي. نو دې نه پس دا سړی پولیس ورله راشي او دا ورته ووایي چې موږ تاسو ځنګل ته د یو هفتې دپاره بوځو او هلته به تاسو ټیسټ ورکوي کو تاسو په هغه ټیسټ کې پاس شوي نو د دې نه پس به موږ ستاسو سزا ختمه کړو او هغې نه پس دا ټول په ګاډي کې کینو د ځنګل طرف ته روان شي. نو دوی چې ځنګل ته ورسي نو هلته یو بوډا سړی موږ ګورو چې هغه ډېر عجیبه طریقې سره دوی ته ګوري او لږ وخت پس هغه پولیس خپل ځای ته راورسي چې هغه سړی پولیس دې ټولو له خپل سامان ورکړي او ورته وایي چې خپل ځای ته ځان رسوي. او بل خوا موږ په ځنګل کې یو اوسۍ وینو چې هغې پسې غلې یو بالو را روان دی د شکار دپاره. خو دې کې اچانک په هغه بالو باندې هغه غټ سړی حمله وکړي او مړ یې کړي. د شپې په ټایم کې دا ټول د اور نه ګیر چاپېره ناست وي چې هلته هغه بوډا سړی راشي او هغه ډېر عجیبه حرکتونه کول. نو دوی ته داسې لګېدو چې دا یو پاگل انسان دی. اوس چې څنګه سهار شي نو د دوی ټیسټ شروع شي او دوی په ځنګل کې پیدل روان شي او د ډېر مزل نه پس دا کسان د دمې دپاره کیني. خو دې کې یو دوه هلکانو دا غوښتل چې موږ مخکې ځو. دې نه پس هغه دوه هلکان مخکې روان شي او لږ مخکې تلو نه پس هغې ته د یو غویي ډانچه میلو شي چې هغه ځای نه دوی د غویي ښکر راواخلي. نو چې هغه پولیس دې سر لاس کې دا ښکر وویني نو ډېر زیات غوسه شي ورته او پولیس ورته په غوسه کې دا وایي چې دلته موږ ښه کارونو دپاره راغلي یو بلکې فالتو کارونو دپاره نه. او بل خوا موږ هغه غټ سړی وینو چې کم دغه بالو شکار کړی هغه چې خپل ځای ته راشي وګوري چې د دغې غویي سر یو ښکر نشته نو دې سره هغه ډېر زیات غوسه شي او چغې شروع کړي چې د هغه اواز په ټول ځنګل کې اورېدی شو. نو بل خوا دې کسانو ته دا لګېدو چې کیدای شي دا د یو ځناور اواز وي. بل خوا هغه بوډا سړی ټوپک په لاس د خپل کور نه ډېر په یره روځي او دغه بوډا سړي ته دا لګېدو چې دغه غټ سړی ډېر زیات په غوسه کې دی او اوس دغه غټ سړی دغه کسانو ته لاش پسې وځي چې کم کسانو دغه ښکر پټ کړی دی او لږ وخت پس دوی هغه کسانو له راورسي. د ټولو نه مخکې هغه غټ سړی دوی کې یو جینۍ مړه کي او هغې نه پس هغه پولیس سړی مړ کي او چې دا کم کسان بچ شو هغې د خپل ځان بچ کولو دپاره د هغه ځای نه منډه کي. بل خوا په ښار کې پولیس سټیشن کې دغه جینۍ پلار راشي او هغه ته دا پته ولګي چې موږ کم پولیس سره دا واړه لیږلي دي هغه یو ډېر ظالم پولیس دی ولې چې هغه سره څوک هم تلي دي هغې کې یو نانیم کس مړ شوی دی او دې سره هغه سړی ډېر زیات پریشانه شي او هغه د خپل لور راوستو پسې د ځنګل طرف ته ور روان شي. بل خوا موږ ته په ځنګل کې ښیي چې هغه 15 کسان دغه غټ سړي نه منډې وهي چې هغه ورپسې شاته را لګېدلي دي. خو دوی خپل ګاډي ته راورسي خو دلته د افسوس خبره دا ده چې د دې ګاډي چابي دغه پولیس سړي سره یې وه چې هغه دغه غټ سړي مړ کو. دې کې یو لکي چې هغه ګاډي د بغیر چابۍ سټارټولو کوشش کوو نو دغه پولیس ښځه دې ټولو ته وایي چې موږ له پکار چې زر تر زره دې کیبین ته ورشو. د دې نه پس دا ټول دغه کیبین ته راشي او دغه غټ سړی هغه ځای ته راشي او د دوی ګاډي د هغه ځای نه بوځي ولې چې هغه ته دا پته وه چې دا ټول به په دې کې د تښتېدو کوشش کوي او هغه کله هم داسې نه غوښتل ولې چې هغه د دوی نه بدلا غشته ځکه چې دوی دغه غویي ښکر پټ کړی دی. بل خوا موږ ته هغه بوډا سړی ښیي چې هغه په دې ځنګل کې اوسېږي او هغه ډېره په یره باندې د دوی طرف ته راشي او دوی ته وایي چې تاسو ضرور څه ناسه کړي دي ولې چې زه په دې ځنګل کې د کلونو نه اوسېږم او دا غټ سړی ما تر اوسه پورې په دومره غوسه کې نه دي لیدلی. نو دلته یو جینۍ ورته هغه ښکر وښیي نو دا ښکر چې ویني نو دا بوډا سړی ورته یو کهاني شروع کړو هغه ورته دا ووایي چې کلونه مخکې په دې ځای کې یو کلی و او په یو خاندان کې یو هلک پیدا شو چې هغه د عامو ماشومانو نه ډېر زیات غټ و او وخت سره سره به هغه نور هم غټېدو او خلکو به چې د هغه غټ لاسونه او غټې خپې ولیدې نو د هغې د وجې به چا هم د سره دوستي کول نه غوښتل. د دې د وجې د یو غویي سره ملګرتیا شروع کړه او څه وخت پس د دغې کلي خلکو د ځنګل بوټي کټ کول شروع کړل چې دغه ځای نه ځناور غیب شو او یو ورځ دغې کلي خلک شکار دپاره راووتل نو اچانک د دوی مخې ته دغه غټ سړي غویی راغلو چې دوی هغه وویشتو او هغه غویی چې د پخولو دپاره خپل ځای ته راوړو نو دغه ځای کې هغه غټ سړی راشي او هغه غټ سړی چې دا وګوري چې زما هغه غویی مړ کو نو هغه له ډېره زیاته غوسه ورشي او هغه کسان ټول مړه کي. نو د دغې کلي خلکو ته چې پته ولګېده چې د ده نه اوس موږ ته خطره ده نو دغه کلي خلک دا غټ سړی په زنځیرونو باندې وتړي یو ګوفې ته یې بوځي چې هغې نه پس په هغه ګوفه کې بمونه کیږي او ویل وځي او د کلي خلکو ته دا لګېدو چې موږ دا غټ سړی مړ کو هغه په بله لار باندې بهر روځي او دا بوډا سړی دغې هلک ته وایي چې کوم ښکر تا راوړی دی دا د دغې غویي قبر و چې دا د غټ سړي ورله جوړ کړی و او هغه اوس ډېر زیات غوسه دی او هغه به تاسو پرې نه دي. او دراصل دا بوډا چې دوی ته کومه کهاني وایي دا اصل کې د دې کهانۍ شروعات چې کوم موږ وکتو د نه پس هغه هلک بهر وځي چې کوم هغه ښکر راغشتی و او هغه د ځنګل طرف ته هغه ښکر تیزۍ سر خطا کړي او په چغه دا ووایي چې خپل ښکر دی واپس واخله. خو دې کې اچانک هغه غټ سړی راشي او هغه ښکر ورسره په لاس وي چې هغه هلک هم مړ کي چې دا ټول دا وویني نو هغې ډېر زیات ویرېږي او واپس خپل کیبین ته راشي. دلته دا بوډا سړی دغه پولیس ښځې ته وایي چې دې غټ سړي زه تر اوسه پورې ولې نه یم مړ کړی. هغه ورته دا وویل چې په دې کلي کې یو جینۍ وه او هغه د دې غټ سړي ډېره زیاته خوښه وه خو دغه جینۍ دا غټ سړی نه و خوښ او هغه ورته دا وویل چې د دغه جینۍ شکل ما سره ملاوېدو
کېدو. دراصل دا خبره خو د خندا ده، خو دا وجم کېدی شي چې دغه غټ سړی دې ځکه مړ نه کو چې د شکل هغه جنۍ سره میلاوېدو چې کوم د دې غټ سړي خوښه وه. بل خوا موږ هغه پولیس وینو چې هغه ځنګل طرف ته را روان د خپل لور بچ کولو دپاره، او هغه چې څنګه هلته راشي نو هلته هغه د خپې یو غټ نشان وګوري او هلته هغه د هغه پولیس لاش هم وویني. نو هغه پوه شي چې ضرور څه غلط کېدو والا دي، او هغه د دې خبره انفارم پولیس سټیشن کې ورکوي. خو هغه ریډیو پولیس سره کنیکټ نشي بلکې یو هوټل سره کنیکټ شي چې هلته کم خلک ناست وي د خبرې واوري. بل خوا دغه کسان چې د خپل کیبن نه بهر راونځي نو هغه غټ سړی په کیبن باندې حمله وکړي او چت ورله مات کړي او دا غزنې یو جنۍ اوچته کړي او هغه مړه کړي چې دی کې اچانک هغه پولیس ښځه په ده باندې ډز وکړي او په سترګې ولي او اوس 3 کسان بچ شو. دا 3 ونه دا غزې نه تښتېدو والا وي، خو دې کې هغه پولیس راشي او په دې غټ سړي باندې ډز وکړي چې هغه زخمي شي او شاته په کیبن ور پریوزي چې دې سره هغه کیبن ټول تباه شي. خو دوی چې څنګه دا غزې نه تلو والا وي هغه بوډا سړی ټوپک بل د دوی مخې ته راشي او هغه ته دا و چې تاسو د دې ځای نه شتلې ولې چې تاسو دغه غټ سړی ډېر زیات غوسه کړی دی. دلته دا غالک د دې بوډا سړی ټوپک ونیسي چې هغه بوډا سړی ګولۍ وچلي او دغه هلک مړ کړي او اوس دغه غټ سړی هم راپاڅېدو چې هغه غټ سړی د دوی طرف ته خپل تبر راخطا کړي چې هغه تبر سیده راشي او هغه بوډا سړی پې ولګي او مړ شي او دغه 3 ونه په ګاډي کې کېنو د دغه ځای نه وتښتي چې هغه غټ سړی هم ډېر تیزۍ سره دوی طرف ته را روان دی. خو دغه پولیس شاته ولاړ وي او ډزې پې کوي، خو په هغه باندې د دې ګولو اثر نه کېدو. دې کې اچانک دغه سیبي نومې جنۍ دیان بل طرف ته شي او هغه ګاډي سیده په یو ونه وروخېږي چې دې سره د هغې ګاډي کریش وشي او هغه ګاډي خراب شي. دې نه پس دوی پیدل دا هغه ځای نه وتښتي چې د یو سیند طرف ته ورسي او په یو پل باندې منډه کړي، خو بدقسمتۍ سره هغه پل مخکې نه بند وي او هغه غټ سړی د دوی طرف ته تیزۍ سره را روانو. د دې نه مخکې دا غټ سړی چې دا 3 ونه مړه کړي دغه ځای کې څه کسان راورسي چې هغې سره ملیټري والا هم وي او دا کسان چې په هوټل کې د دغه پولیس میسج اورېدلی و او اوس دا ټول په یو ځای باندې په دغه غټ سړي ډزې شروع کړي چې دې سره هغه ډېر زیات زخمي شي او سیده د سیند طرف ته ور پریوزي او دې سره د دغه غټ سړي خاتمه وشي او دغه 3 ونه بد شي. د دې کسانو خو دوستان مړه شو، خو د دې قسمت خو دوی بد شول او دې سره دا کهاني ختمه شو. که ستاسو دا کهاني خوښه شوې نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. د کهانۍ شروعات کېږي د کال 2005 نه چې یو چاو نان نومي ښار کې یو سپین ګاډی د ځان نه مخکې ګاډي سره ټکراو شي. نو په دې دوران کې د ګاډي د مالک راکوشي او په دې ګاډي چې کومې کرښې د دې حادثې د وجې راشي هغې له پکچر ویستل شروع کړي. نو په دې کې دا چا چې ولې دا ګاډی والې دی هغه راکوشي او ډېرې عجیبه خبرې ورته شروع کړي او دا سړی پې ډایرکټ حمله وکړي په چاړه باندې او دې ګاډي ته یې دننه کړي او مړ یې کړي. خو دا قاتل ډایرکټ د خپل ګاډي کې کیني او د هغه ځای نه وتښتي. اوس په سبا د ټایسوک نومي یو پولیس راشي هغه ځای ته او هغه د لاش لراشي او اخوا دی خوا ګوري د ثبوت د پاره چې اوس هغه د ګاډي د شاته ودرېږي چې په ګاډي باندې ډنټي. اوس هغه د له پکچر وباسي چې دام یو مضبوط ثبوت کېدی شي د قاتل نیولو د پاره. اوس په بل سین کې مونږ ته یو ډونګ سونګ نومي ګینګستر ښیي چې هغه ډېر زیات طاقتور می او هغه په دې ښار کې د جوارۍ کاروبار کوي چې هغه بالکل په دې ښار کې ایلیګل دی. اوس ډونګ سونګ او د یو بل ګینګ مشر دواړه ناست دي او په یو خبره باندې بحث کوي چې په دې دوران کې د دې د بوډي ګارډ هم یو بل سره بحث شروع کړي. نو په دې کې دا ډونګ سونګ پاسي اول د خپل بوډي ګارډ خو وخی او دینه پس د دې بل ګینګ دا بوډي ګارډ رونیسي او هغه نه غاښونه وباسي. نو ورته دا وایي چې موږ خبرې کوو نو تاسو سره خبرې کوئ او دې سره د بل ګینګ دا قسم ډېر زیات ویریږي او ډونګ سونګ په دې ګلاس کې دا غاښونه واچي او د دې ګینګ د مشر ته وایي چې دا اوس کا. اوس په پولیس سټیشن کې ټایسوک د خپل بوس ته د قتل سره ریلیټډ څه ثبوتونه ورکړي او ورته دا وایي چې دینه مخکې څومره کسان قتل شوي دي هغې صرف یو هتیار استعمال باندې قتل شوي دي او د دې مطلب دا چې دا قاتل ډېر زیات چالاکه او ډېر خطرناک دی. نو ټایسوک دا باز غوسه شي او ورته ووایي چې تا فلمونه قتل ډېر زیات کړي دي. اوس بل خوا ډونګ سونګ یوازې په ګاډي کې کینی او روان شي او په دې دوران کې په لاره کې د ده ګاډی یو بل ګاډی د شاته نه ووخي او دا بل څوک نه بلکې هغه خطرناک قاتل و. نو چې دا ډونګ سونګ راکوشي او ګاډي ته وګوري نو دا ډنډ ډېر زیات هلکه و. نو ډونګ سونګ دې کس ته وایي چې بس ځه. اوس چې ډونګ سونګ څنګه دې ګاډي کې کېناستو نو په دې کې په دا قاتل حمله وکړي او زخمي یې کړي. اوس د زخمي د وجې ډونګ سونګ خپل بچاو وکړي او دا قاتل ووخي ځکه چې د قاتل ته خو پته نشته چې دا ځل د سامنے چا سره ده. خو دا قاتلم دا ډونګ سونګ ډېر زیات زخمی کی او چې د قاتل ته پته ولګیده چې زه ډونګ سونګ مقابله نشم کولی نو هغه په خپل ګاډي کې کینی او ډونګ سونګ په ګاډي ووي او دا غدنه وتښتي. اوس ډونګ سونګ هسپتال ته راولي او د ډونګ سونګ دا بوډي ګارډ دی په دې بل ګینګ باندې حمله وکړي ځکه چې دته دا لګي چې د دې بوس په ډونګ سونګ باندې حمله کړې ده. اوس بل خو دا قاتل د وینو درېدو لپاره هغه د دې زخم نه په سټپلر باندې ټکونه وباسي او د دې ګاډي نه بهر راوځي او د
کپړو د پاره هغه یو بل سړی مړ کی. اوس چې ډونګ سونګ په هوش کې راشي نو هغه د خپل بوډي ګارد ته وایي دا د ګینګ کس نو. اوس ډونګ سونګ د بوډي ګارد د قاتل د گاډي ډیټیل ورکی او ورته وایي چې زر تر زر دا قاتل مال پیدا کا. خو دې کې دا ټایسو کم راشي او ډونګ سونګ په پولیس باندې باور نه وي نو هغه د پولیس لا ریپورت ورنکي. اوس ټایسو د هغه ځای نه لاړ شي او هغه پتلو کې د ډونګ سونګ گاډي وویني او هغه چې د گاډي د شاته بمپر ګوري نو د نور کیسونو په شان په هغه گاډي باندې د شاته نه ډنټو. اوس ډونګ سونګ د قاتل تصویر جوړ کی او هغه د خپل بوډي ګارد ته وایي چې دا قاتل مال زر تر زر پیدا کړ د پولیس پیدا کولو نه مخکې. اوس بل خو د قاتل بل قسم مړ کو دا غټ ټرک واغښتو دا غ زینو وته نو په هغه ټرک کې بل قسمو نو ټایسوک هغه مړ کی خو په هغه دوران کې هغه نه چاړه پروزي. اوس ټایسوک د ډینګسو د ایلیګل کاروبارونو بندولو کوشش وکي چې دی وجه ټایسوک ډایرکټ ډینګسو سره ملو شي. نو دا ټایسوک د ډونګسو ته وایي چې پتا چا حمله وکړه هغه ډیر خطرناک قاتل دی. نو ډونګسو تم لګي چې ټایسوک ټیک وایي ځکه چې د چا همت نو په ډونګسو باندې د حمله کولو او د دې حمله د وجه د ګونډاګردۍ په دنیا کې د ډونګسو ویلیو ډیره زیاته کم شوه او د دې فائدہ نورو ګینګ کسانو اوچته کړه او د دې ارسه برپای به صرف د هغه قاتل په نیولو بکیږي او د ډونګسو کسانو ته د هغه قاتل گاړې او هغه چاړه ملو شي. اوس سروازه پس ډینګسو ټایسوک خپل کور ته راغستو ورته دا وی چې د یو ګینګستر د پاره عزت اریو شي وي. اوس ډینګسو د ټایسوک ته وی چې د قاتل په تلاش کولو کې ته زما مدد وکړه خو کو دا قاتل د چا لاس لمخ کې ورغې نو هغه به مړ کړي. اوس ټایسو په سوچ کې دا چې زبر دا قاتل اونیسم او د دې د وجه به زما پروموشن وشي. ډونګسو دا قاتل د نور ګینګونو مخ کې مړ کول غوښتل چې د هغه ویلیو واپس راشي او د ډیل نه پس ډونګسو د ټایسوک ته وی چې ستا دا خبره ما ریکارډ کړي چې ته مال د دوکې راکولو کوشش ونکړي او ډونګسو د ټایسوک له د قاتل تصویر ورکی او ټایسوک د قاتل تلاش کول شروع کی. اوس د ډیل نه پس ټایسوک ته د ډینګسو د ویر هاوس راتلو اجازه شي او الته د قاتل گاډي ولاړی. اوس ټایسوک د ثبوت د پاره هغه گاډي کی تلاش کول شروع کی. اوس ډینګسو خپل د بوډي ګارد اولیږي د هغه ګینګ مشر پسې ځکه چې هغه د ډینګسو کم عزت د دای حمله د وجه کم شو هغه د هغه نه فائدہ اغشتا. نو ډینګسو د بوډي ګارد ورشي او د قاتل په چاړه باندې د ګینګ د مشر مړ کی. اوس د دې گاډي نه چې کم ثبوتونه ملو شوی نو د هغه ثبوتونو نه دا پته لګي چې څومره قتلونه رسو شوی دي هغه ټول دې سره میچ کیږي او دا کم چاړه باندې چې د ګینګ د مشر مړ کړو هغه هم دې سره میچ کیدا. اوس ټایسوک ډیر په غوسه د ډینګسو کور ته راشي او ډینګسو ووخي نو ډینګسو د ټایسوک ووخي او ورته وایي چې آو ما د دې ګینګ د مشر مړ کړی دی. اوس د دې ګینګ د مشر د قتل د خبرونه ډیر تیزی سره په دې خار کې خور شي او چې د قاتل ته دا پته ولګي نو ډیر زیات غوسه شي ځکه چې هغه باندې د دې ګینګ د مشر د قتل الزام ولګیدو. نو هغه د هغه ګینګ کسانو لاړ شي د ګینګ د یو بوډي ګارد یو کاغذ ورکی او په کاغذ دا لیکلی چې د دې ګینګ د مشر قتل زما په چړې شوی دی خو ما نه دی کړی او هغه د ډونګسو طرف ته اشاره کوي ورته وایي چې تاسو د مشر د مړ کړی دی او په هغه شپه د قاتل یو بل قسم قتل کو. اوس بل خو ټایسوک او ډینګسو د گاډي کې د ثبوت پیدا کولو کوشش کوي نو د کې د ټایسوک ته د ګوتو نشان ملو شي خو په دې دوران کې د هغه ګینګ کسان په دې باندې حمله وکي نو د دوه په یو ځای د دې ګینګ د کسان ډیر زیات اوخل. اوس دا جنې د قاتل ریپورت د ټایسوک لور کی او ورته دا موي چې د دې قاتل د غیبیدلو ریپورت ډیر مخکې نه درج شوی. اوس چې په هغه ریپورت کې کومه پته لیکلي ټایسوک په هغه پته باندې لاړ شي نو هغه د قاتل کور ته راورسي او چوغور ډیر عجیبه شیزونه او الته جادویي کتابونه ډیر زیات پراتی او ډیر زیات دوايانې مرته ملو شي او تصویر ورته ملو شي چې ډونګسو ټایسوک لکم تصویر ورکړو هغه سره دا میچ کېدو. اوس ټایسوک د قاتل باره کې ټوله جانکاری د پیدا کولو order ورکی. بل خو ډونګسو میټینګ کې ناشته چې الته یو سړی ډونګسو سره ډیر نیغېدو. ډونګسو خو تاول سنوي خو اچانک ته شړکو باسي او ترغه پورې ته شړکونو باسي چې ترسوې مړ کړی ني. اوس ټایسوک د ډینګسو ترنګو کې او یو ځای ته راو غواړي. اوس دې ته د قاتل باره کې ډیر معلومات حاصل شي او د قاتل نوم کانګ یونګ وی او پورګوټی والی دا کانګ یونګ په پلار ډیر زیات وخو د دې د وجه د یو ډیر خطرناک قاتل جوړ شي. خیر دنه پس دا ډونګسو د قاتل تصویر د خپل ګینګ والا لور کې او ورته وی چې د مال پیدا کې نو د ګینګ دا کسان د خار ار یو ګوټو لټي خو قاتل ورته ملو نشي. یو ورځ ډینګسو بس ته په انتظارو خپلته یو جنې راشي او باران میا جنې سره چترې نه وي نو ډینګسو د جنې له چترې ورکې نو جنې وته اول منو کی خو ټایسوک ورته وی چې واخله دا چترې نو دا جنې ته چترې واخلي. نو اوس دلته ټایسوک هم راشي او د جنې ته وی چې ته کم کس نه پیژنې دا غنه شي دا غشتل نه دی پکار ځکه چې هغه یو خطرناک قسم کې دی شي. نو دا جنې وته جواب کې وی چې ټولو نه خطرناک سړی خو ته لګي نو دې کې دا ډینګسو په خندا شي او دا جنې د دې شکریا ادا کوي د بس توخیږي خو مونږ نسوینو دا قاتل دی بس کې ناشتي. اوس شپشي او دا پولیس او د ګینګ دا کسان ناشتي خوراک کوي نو په دې کې په خبرونه کې راشي نو په دې خبرونه کې خې چې په خار کې یو بل قتل مشو او په ټي وي کې د ډونګسو چترې مخکاره شي نو ډونګسو پوه شي چې دا هغه جنې چې ما ول چترې ورکړې ده. اوس دلته دوی پېښ چې قاتل به چرته جوختي نو د ګینګ دا کسان
ټول په منډه پاسي او دوی هوټل ریسټورانټ هر یو ګډ لټول شروع کی. اخر کار دی ته یو هوټل ملو شي چې هغه قاتل التوي خو دی ورته وي چې هغه د وخت کې نشته. اوس دا ټول الته ودرېږي او د دې قاتل انتظار کوي چې څنګه شیر د خپل شکار انتظار کوي. اوس دا قاتل د شپې ډېر ناوخته راغی او دې ټولو کسانو ډېر بې صبرۍ سره د دې قاتل انتظار کو. اوس چې قاتل دا خاموشي وویني نو پوه شي چې دلته څه ګډوډ دي او دې دا گاډي له سپیډ ورکړي او د هغه ځای نه وباسي. اوس د دې ګینګ سر کسانو د پولیسان د پسې ولګي خو دې کې ډینګ سو ټایسوک د لارې بدلی کی او اچانک د دې قاتل د مخې ته راشي او دا گاډي ټکراو شي خپلو کې. نو دا قاتل د دې گاډي نه وځي او د هغه ځای نه وتښتي او دلته ورپسې دا نور کسان هم ورمنډه کی. اوس دې داسې ځای ته راغلل چې هلته ډېرې زیاتې لارې وي نو دوی یو بل نه بیل شي او د دې دا فایده د قاتل اوچته کی او په دې کې د قاتل د ډینګ سو د بوډي ګارد باندې حمله وکي او په چاړې ډېر زیات ووخي. خو ډینګ سو د خپل بوډي ګارد له چې څنګه راشي نو دا بوډي ګارد ورته وویل چې قاتل کم طرف ته لاړو. اوس په ځمکه باندې د وینې قطرې مي نو ډینګ سو د وینو قطرو پسې روانې او یو بار ته ورسي نو چې هلته وګوري یو دوه جینکې په جړا سرګانې وي نو ډینګ سو پوه شي چې دا قاتل هم دلته دی. اوس ډینګ سو غلې د جینکو ته وویل چې دا قاتل دلته دی نو دوی ورته او وکي. اوس ډینګ سو د جینکو ته وویل چې تاسو شاته شئ او ډونګ سو دا دروازه ماته کی او د دروازې د پاسه دا قاتل وهل شروع کی او دومره وخت چې بهوش کی او بیا د خپې نه ونیسي او ځان پسې راکاږي. او بل خوا ټایسوک ډینګ سو پسې رنګونه کوي خو ډینګ سو د رنګ نه اوچتو. ټایسوک پوه شو چې اوس ماته سم ملاوېدو والا نه دي. اوس ډینګ سو دا قاتل د خپل ویر هاوس ته راوړي او یو شان وهل شروع کی او اوس هغه ټوکړو کولو دپاره یو توره راواخلي خو چې څنګه په حمله کوي په دې کې په ټایسوک راشي په ګاډي ووخي او ډینګ سو هلته بېهوشه شي او دا قاتل ته بوزي او پولیس سټیشن ته راولي. نو پولیس سټیشن کې چې پولیسان دا قاتل وویني نو ډېر زیات حیران شي او په سبا ټایسوک د ډینګ سو ټول الیګل کاروبارونه بند کی. اوس ټایسوک د دې قاتل نه پوچھتاچ کوي خو دا قاتل ورته چپ چاپ ناستي. نو ټایسوک له ډېر زیاته غوسه ورشي او دا قاتل وهل شروع کی او د قاتل د کیمیکل په ذریعه باندې د خپلو ګوتو دا نشانونه غیب کړو ځکه چې هغه وی چې په دې چاړه باندې کم د ګوتو نشانونه دي هغه زما ګوتو سره میچ نشي او هغه په کوټ کې ډېرې عاجزۍ سره خبرې کوي او ورته دا وایي چې ما سم نه دي کړي. اوس دلته دا جج هم دله سزا نشو ورکولی ځکه چې د خلاف څه ثبوت نو او دلته د هغه کسانو خاندان هم ناست دي چې کم دې قاتل قتل کړي دي او هغې انصاف غوښتو. خو دې دوران کې دا وکیل پاسي او یو ګواه راولي او دا هغه ګواه چې هغه د قاتل د حملې نه بچ شوی ډونګ سو. د دې نه یو شپه مخکې د ټایسوک د ډینګ سو د مدد دپاره تلي ځکه چې هغه سره د دې قاتل خلاف څه ثبوت نو. نو دا ټایسوک د ډینګ سو ته وایي چې موږ دواړه غواړو چې دا قاتل مړ کړو نو موږ له پکار چې د قانون سهاره واخلو او هغې کې ورته د ټایسوک یو ریکارډینګ وښیي چې په هغې کې ډینګ سو ویلي چې ما د دې ګینګ هغه مشر مړ کړی دی. نو اوس مجبورا ډینګ سو د ټایسوک دا خبره به مني. نو ډونګ سو ایماندارۍ سره بیان ورکړي او ورته دا ووایي چې د قاتل په ما باندې حمله کړې وه. نو دې کې د دې قاتل دا وکیل پاسي او دا ووایي چې موږ د یو کریمینل په خوله باندې څنګه یقین وکړو. نو دې کې ورته ډینګ سو وایي خو ده ستا خاندان مړ کړو نو تا به کله دا خبره نه کوله او د دې هر څه باوجود د قاتل خاندل. اوس ډینګ سو پاسي او دا خپل شرټ وباسي او د ټول کوټ ته ووایي د قاتل په ما په کم ځای حمله کړې ده او ورته هغه تصویر هم وښیي چې د دې حملې نه پس ما ډایرکټ دا تصویر جوړ کړو او ورته دا هم ووایي چې په دې قاتل باندې ما هم حمله کړې ده په سینه مې والې دی او هغه نشان به پرې اوس هم وي. اوس چې دې دا قاتل چیک کي نو هغه نشان پرې وي او چې د دې کوټ جج دا وګوري نو د قاتل لا د ټول عمر سزا ورکي او دې سره ډینګ سو ګرفتار کی ځکه چې هغه یو ګینګسټر و خو دغه د ګواهۍ د وجې دغه سزا کم وي او ټایسوک ته پروموشن هم ملو شو. اوس دا ډونګ سو د جیل ته راشي او هلته هغه قاتل هم ناست دي نو دا ډونګ سو ورته په خندا شي او ډونګ سو دا شرط صرف په یو وجه منلی و چې ما به په هغه جیل کې اچي چې په کم کې دا قاتل وي او دې نه پس ډینګ سو ځان سره پړی واخلي او دا قاتل چې کم ځای لامبي هلته ورپسې ورشي او ورته دا ووایي چې کومه لوبه مونږ شروع کړې د هغه ختمول هم پکار دي او ورته په خندا شي او مړ یې کي او دې سره دا کهاني ختمه شي. او که ستاسو دا کهاني خوښه شوي نو دا ویډیو لایک کړئ او دا چینل در سره سبسکرایب کړئ.